د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي که طالبان د دوحې تړون پر ژمنو ونه درېږي نو امریکا له افغانستان خپل پوځ نه باسي. د امریکا پارلمان له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو او په دوحه کې د افغانانو خپلمنځي خبرو په تړاو د وضاحت لپاره پرون زلمی خلیلزاد ورغوښتی و. د کانګرس غړو له خلیلزاد پوښتلي چې د دې څه ډاډ شته چې د امریکایانو له وتلو وروسته به افغانستان د القاعده او نورو ترهګرو په مرکز بدل نشي. خلیلزاد وکیلانو ته په ځواب کې ویلي د دوحې تړون له مخې له طالبانو سره هر څه په شرطونو ولاړ دي او که یې پوره نه کړي متحده ایالات خپل پوځیان نه باسي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ 15 ناستې ته په وینا کې وویل هیواد په افغانستان کې د روانې جګړې په ختمولو بوخت دی او ډیر ژر به له دغه هیواد خپل پوځیان وباسي. د چارو یو شمېر شنونکي وایي وسلوال طالبان باید له داسې کړنو څخه ځان وساتي چې د افغانستان سولې پروسې ته زیان رسوي. د دوی په نظر د دوحې تړون مهم ټکي له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د وسلوالو طالبانو پریکون او د بین الافغاني خبرو اترو بریالیتوب دی چې د دوی له لوري دواړو ټکو ته تر اوسه سمه پاملرنه نه ده شوې. شنونکي د بین الافغاني مذاکراتو د اصلي خبرو اترو ځنډ پړه هم پر وسلوالو طالبانو اچوي او وایي وسلوال طالبان ژر تر ژره باید هغه اقدامات وکړي چې ورسره افغانستان کې سوله راتلی شي او د افغان وژنې مخه نیول کیږي. کېدای شي که چېرته په دې سرتمګۍ دا ولاړ وي آینده طالب د یو سیاسي قوت په توګه باندې د نړۍ تر نظر لاندې د مذاکراتو برخه ونه ګرځي او نړۍ ټوله بیا په دغه پخواني 2001 کال د سپتمبر له پیښې وروسته په دې باندې دغسې دلته دا تروریزم ده او نړیوالې باید جامې ورماتې کړي. خو دا بله لاره نه پیدا کېږي. یا به سیویلایزیشن ته ځي یا به مذاکرې ته ځي یا به د سیاسي حیثیت له لارې خبرې کوي یا به ټوپک په غاړه کې اچوي. د چارو د شنونکو په باور د خپلو غوښتنو لپاره د بین الافغاني خبرو ځنډول او یو شمېر نورې کړنې ترسره کول چې پایله به یې افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل شي د طالب هغه ادعا چې د بهرنیو خلاف جنګیږي هم تر پوښتنې لاندې راځي. چېرته طالبان خپل تعهدونه باندې وفا ونه کړي او معلومدار خبر چې امریکایان هم د دغه څلور زرونه کته نور نه کته کېږي تر هغه پورې چې طالبان په تعهدونو باندې عمل ونه کړي. که چېرته طالبان په خپلو تعهدونو عمل ونه کړي نو بیا معلومداره خبر ده چې د دې مسؤلیت پر طالبانو باندې راځي او که بیا امریکایان په افغانستان کې پاتې کېږي یا کوم مثلا جګړه اوږدېږي یا کوم بله خبره راځي یا د سولې دغه مکمل بهیر ناکامېږي نو بیا معلومداره خبر ده چې مسؤلیت ټول په طالبانو باندې راځي. د یادونې ده چې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په خطاب کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم پر وسلوالو طالبانو د سولې او اوربند غږ وکړ او همداراز د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په خپله وینا کې وویل چې که وسلوال طالبان خپلو ژمنو ته چې د نړیوالو ترهګرو سره د اړیکو پریکون او د بین الافغاني خبرو بریالیتوب د ژمن پاتې شي خپل پوځیان به وباسي.